السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. ښاغلی جمهور رئیس، په دې غونډه کې زما مشرانو، کشرانو، ورونو او دوستانو، اجازه راکړئ چې لومړی د دې مبارک آیت مختصر ژباړه او شرح وړاندې کړم. الله تعالی فرمایي چې یقینا موسی علیه السلام مو له څرګندو نښو سره، له هغو آیاتونو سره چې ثابتولې دی د الله له لورې پیغمبر ده او پیام یې هم الهي پیام، خپل قوم ته ولېږل چې دوی له ظلمات او تیارو نه د رڼا او نور په لورې بوځي. د ظلم او جهل له تیارو یې وباسي، د ایمان د رڼا په لورې څرګندې نښې او آیتونه هم ورسره، او ورته ویل شوي چې خپل قوم او مخاطب دواړو ته په الهي سترو سترو ورځو پند او عبرت ورکړي. ایام الله باندې هغه سترې تاریخي ورځې چې په هغه کې یو ظالم ځواک نسکور شوی او اقتدار هغو ته په لاس ورغلی چې مستضعف او ضعیف ګڼل کېدل او حق یې تر پښو لاندې شوی. په تاریخ کې دا سترې سترې ورځې په وار وار تکرار شوې، دغه ورځې هغوی ته رایادې کړه. په همدې کې هر ډېر صبر کوونکي او شاکر ته نښې دي او پند او عبرت. دا سترې سترې ورځې ډېرې په تاریخ کې تکرار شوې ده چې په ترڅ کې مغرور ځواکونه نسکور شوي. شپږویشتم د دلوهم یو له دغو سترو تاریخي ورځو څخه شوروي ځواکونه له افغانستانه سرټیټ او نامراد وتلو ته اړ شول، داسې چې کله د هغوی د 40 نمبر قولي اردو قماندان جنرال ګراموف د حیرتان له بندر نه ترمیز ته واوښت، نو هلته یې خبریالانو ته وویل چې دا د شوروي ځواکونو ستره اشتباه وه چې په افغانستان تېری وکړ. ماسکو به بیا دا غلطي او اشتباه نه تکراروي. په دې ورځ هغه ستر ځواک مات شوی او له افغانستانه وتلو ته اړ شوی چې د دنیا یوازینی ستر نظامي ځواک باندې بدل شوی. په ټولې نړۍ د تسلط او حکومت کولو خوبونه لیدل. امریکا ته یې په ویتنام کې ماته ورکړې. د امریکا تر پولې پورې رسېدلی و. کیوبا کې هم ستره اډه، په جنوبي امریکا کې هم ډېر هیوادونه له هغوی سره ملګري شوي. په اسلامي نړۍ کې هم اکثر ستر هیوادونه د هغوی په اقمارو بدل شوي. مصر، عراق، سودان، سوریه، یمن، ایران کې هم د یو کودتا لپاره تیاری نیولی.
او حزب توده منظم او ځواکمن حزب هم هره شیبه دې ته چمتو و چې فقط له مسکو یو هدایت ورکړي افغانستان یې نیولی و. له دې شعار سره افغانستان ته راغلی و چې شوروي ځواکونه به د خپلو بوټونو بندونه د کراچۍ په بندر کې پرانیزي خلاصوي. ولې هغوی افغانستان کې ماته وخوړه. د دې جنګ نه د شوروي ځواکونو له ماتې نه یو درس اخیستل کیدی شي او هغه دا چې افغانستان هیڅوک د تل لپاره نشي نیولی. راتلی شي حکومتونه بدلوی شي یو په بل بدلوی شي او حکومتونه نسکورولی شي خو د افغانستان دایمي اشغال هیڅ چاته ممکن نه دی. دا جنگ ګټونکی نه لري. د افغانستان روان جنگ هم داسې ګټونکی نه لري لکه شوروي اتحاد چې ونه شو ګټلی. ټول باید دا د یو حقیقت په توګه ومنو چې د روان بحران د حل لار د جنگ دوام نه دی. ټول باید دې ته غاړه کښېږدي چې هغه څه چې په جنگ منتج شوي د جنگ عوامل دي دا باید پای ته ورسوي. که دا د اقتدار انحصار دی د یوه ټولګي په لاس کې هغه هم د پردیو په مرسته که دا خپل سیاسي و قومي رقیب د دولت له واک او ځواک نه په استفادې سره او د بهرنیو ځواکونو په مټ د هغوی شړل دي رټل دي ځمکې غصبول دي زندانونو ته یې لیږل دي له دې باید لاس واخلو. د جنگ ټول عوامل باید پای ته ورسوو. زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دا جنگ نشئ ګټلی. که ګمان کوئ کولی شئ بیا راشئ کابل ستاسو په لاس کې پرېږدي اشتباه مو کړی. دا حقیقت باید ټول لوري درک کړي. راشئ تاسو هم د سولې لار غوره کړئ. هماغه لار چې حزب اسلامي اختیار کړي. د بحران د حل لار فقط همدا دی. زه په واکمنو هم غږ کوم هغه چې د اقتدار کې شریک دي چې یو خو مخالفینو ته خپله غیږ پرانیزي. له مخالفینو نه مراد هغه دي چې په سولې باور لري او له جنگ نه نور ستړي او ستومانه دي. جنگ په هغوی تحمیل شوی مجبور شوي دي وسله واخلي او له ځان او له خپل حق و عزته دفاع وکړي. هغه چې له بهر نه مامور شوي دي چې باید د هغوی د ګټو لپاره وجنګېږي مراد مې هغوی نه دي. هغه چې په جنگ باندې ټینګار کوي او جنگ یې دنده او وظیفه او ماموریت له بهره دا دنده او ماموریت ورسپارل شوی د هغوی حساب بیل ده. له هغوی سره باید موږ خپل حساب د جنگ په میدان کې حل کړو. اما هغه چې جنگ ته اړ شوي چې ډیری یې همدا دي دا 8 میلیونه مهاجرین چې له خپلو کورونو ایستل شوي 5 میلیونه 800 زره له هېواده بهر او ډیری هم هماغه چې د شوروي ځواکونو په وخت کې هجرت ته مجبور شوي او تر 2 میلیونه زیات هم داخل د هېواد کې مهاجر. دا 8 میلیونه مهاجر څوک دي؟ دا هماغه دي چې ځمکه یې غصب شوې کور یې وران شوی زوی یې وژل شوی ورور پلار یې وژل شوی. د چا له لورې؟ د بهرنیو ځواکونو له لورې نه.
هماغه چې د قومي او سیاسي حریف و رقیب دی. که د بهرنیو په لاس موډل سوي کور یې وران سوی دی، نو کوردینات دوی ورکړی، غلط کوردینات. موږ وایو راشئ د دغو مهاجرینو ستونزه حل کړو. تر څو چې دا ستونزه نه حل شي، د افغانستان جنګ پای ته نشي رسېدلی. تر څو چې مهاجر خپل کور ته نه وي تللی، د هغه چا چې ځمکه غصب شوې ده هغه ته بېرته خپله ځمکه په اختیار کې ورنکړل شي، دا جنګ پای ته نه رسېدلی. دا جنګ به همداسې دوام کوي، هېڅ څوک یې نشي پای ته رسولی په هېڅ ځواک سره. مګر کافي نه دی چې د ناټو 1,60,000 پوځ په یونیفورم کې ونه توانېد دا جنګ پای ته ورسوي، او تر دې زیات له یونیفورم نه بهر لږ تر لږه 3 لکه امنیتي ځواکونه د ناټو ونه توانېدل چې دا جنګ پای ته ورسوي. کافي نه ده چې ووایو او په دې پوه شو چې دا جنګ ګټونکی نه لري. مخالفینو ته خپل غیږ پرانیزي، هغوی ډاډه او مطمئن کړي چې یو پتمنه سوله ممکن ده. د هغوی عزت او حیثیت او حق دلته خوندي دی. پکاوی په هېڅ صورت کې نه مني. مرګ مني، خپل حریف و دښمن ته سر ټیټول. او سیاست یې داسې چې په همدغه حقیقت باندې مبتني وي. د حل لار دا ده چې افغانان تعهد وکړي چې نور له دې وروسته موږ مخکنۍ خونړۍ ناکامې تجربې بیا نه تکراروو. که چا د کودتا له لارې قدرت ته د رسېدلو هڅه کړې، هغه د تعهد وکړي، اعتراف دې وکړي چې دا یو اشتباه و، بیا به دا اشتباه نه تکراروي. که چا د جنګ لار ازمویلې، هغه د اعتراف وکړي چې دا یو اشتباه وه، له دې نه وروسته به دا تجربه نه تکراروي. قدرت ته د رسېدلو صرف یوه لار ده، د ملت رایې ته رجوع، عادلانه او شفاف انتخابات. چا چې د ملت د اکثریت حمایت ترلاسه کړ، هغه ته موقع ورکوو چې حکومت جوړ کړي، او تر هغه ورته انتظار کوو چې بیا انتخابات ترسره شي او اقتدار له یوه نه بل ته انتقال شي. راشئ په دې خبره په خپلو منځونو کې تعهد وکړو، د دې سقف لاندې چې څوک ناست دي. زه باور لرم که دا هم تعهد وکړي چې موږ مخکنۍ خونړۍ ناکامې تجربې بیا نه تکرارو، شاید د بحران د حل په ارتباط ډېر زیات مؤمن ثابت، ډېرې ستونزې مو حل شي. او دا چې له دې وروسته یو بل زغمو، د یو بل د ځپلو لار نه غوره کوو، د هغوی د حذفولو لار نه غوره کوو. متاسفانه موږ دا غلطي کړې او دا غلطه تجربه مو ازمویلې. راشئ له دې وروسته یو بل وزغمو. راشئ له دې راتلونکي انتخاباتو نه د بحران د حل یو وسیله جوړه کړو. تر هغه وخته پورې دغه موجود حکومت سره له ناخوالو، سره له هغو ستونزو چې ورسره مخامخ دي، سره له ضعف، سره له هغه اختلافات چې په دې حکومت کې شاهد یو، د دې ټولو ناکامیو سره سره دا شته حکومت پرېږدو او تر هغه وخته پورې چې انتخابات ترسره شي او موږ د انتخاباتو له لارې په دې حکومت کې تبدیلي راولو. موږ په دې حکومت کې نه یو، خو غواړو دا حکومت دوام وکړي. اجازه راکړئ دا هم لږ په صراحت سره ووایم چې دا حکومت زموږ د حریفانو، رقیبانو په واک کې، اکثر مهم پوستونه زموږ د رقیبانو په لاس کې، او معلوم دی یو واضح حقیقت،
موږ همدا د خپلو حریفانو رقیبانو حکومت منو، موقع ورکوو چې دوام وکړي، تضعیف یې نه غواړو، کمزوري کول یې نه غواړو، نسکورول یې نه غواړو. په حکومت کې شاملو ډلو باندې هم غږ کوو چې تاسو خو په هېڅ صورت کې باید دا حکومت تضعیف نه کوي، یو بل تهدید نه کوي، ګواښونو لهجه پرېږدئ، د تشنج راولاړولو سیاست پرېږدئ. تاسو باید د دې حکومت دوام وغواړئ. عجیبه ده چې تاسو د نسکورولو او تضعیفولو هڅه کوئ او موږ چې په دې حکومت کې نه یو د هغه د بقا او استحکام هڅه کوو. دا هم باید ټول په پام کې ولري چې افغانان د تهدید و ګواښ و اخطار په وړاندې سر نه ټیټوي او حساسیت لري د مقابل له هر چا چې د زور خبره واوري، د ګواښ د تهدید خبره واوري، هغه مقابل کې حساسیت شي. د عزتمنو او سرلوړو قومونو طبیعت هم دا دی، یو صفت هم دا دی، یو خصوصیت هم دا دی. له هر چا چې د زور، ځواک او د غرور خبره واوري، د هغه په وړاندې حساسیت شي. هیله ده دا ناکام سیاستونه پرېږدي، دا جنګي لهجه نور بدله کړي، دا د ګواښ او اخطار سیاست نور پرېږدي. او هیڅوک هم دومره زورور نه دی چې هغه د خپلو مټو په زور په افغانانو حکومت وکولی شي. هیڅوک نشي او بهرني ځواکونه نه څوک په اقتدار ته نشي رسولی او د تل لپاره په اقتدار کې نشي ساتلی، مګر د دا شپږویشتم د دلو په دې باندې شهادت نه ورکوي، مګر د شوروي ځواکونو 1,00,000 پوځیان چې تل په جنګ کې بوخت وو، ناکام شو، دا کفایت نه کوي. تر 1,000,000 زیات هغوی پوځیان دلته جنګولي چې په نوبت یو په بل پسې رالېږلي، ستړي شوي، ستومانه شوي، بدل کړي دي، نور رالېږلي. مګر دا تجربه کفایت نه کوي چې نه څوک په خپل زور و ځواک په افغانانو حکومت کولی شي او نه د پردیو د مټو په زور. راشئ د راتلونکي انتخابات مو شفاف او عادلانه وي، په هغې کې تقلب ونه شي او دغه نتایج هم ټول ومني. د انتخاباتو د نتایجو فیصله هم بهرنیان ونه کړي، موږ یې په خپله وکړو، د صندوق له مخې وشي. بیا موږ له جانکیري ونه غواړو، له یو بل جانکیري چې راشي بیا زموږ دا اختلافات راته حل کړي او زموږ حکومت راته وویشي، د هر چا سهم او برخه هم وټاکي او ګوري چې څومره یو ناکامه تجربه او عواقب یې څومره بد. راشي دا ومنو او تعهد وکړي چې دا راتلونکي انتخابات به شفاف وي، عادلانه به وي، په دې کې به تقلب نه کېږي او نتایج یې ټول منو. دا ممکن دی که د دغه تالار دوستان او ورونه همدا تصمیم ونیسي، موږ کولی شو دغسې انتخابات ترسره کړو. زه په مسؤلینو، مشرانو، د انتخاباتو په کمیسیونو، په ټولو ذي دخلو لورو، کورني او بهرني، په دې ټولو غږ کوم چې راشئ په دې راتلونکو انتخاباتو باندې د ټولو مؤثرو اغېزمنو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو اشراف او نظارت تضمین کړي. دا انتخابات به د ټولو په توافق او د هغوی تر اشراف او نظارت لاندې ترسره شي. د انتخاباتو په ټولې پروسې له پیل تر پای پورې، له شروع د رای ورکوونکو د فهرستونو له لیکلو له جوړولو نه نیولې بیا د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې، په دې ټولې پروسې باندې باید د مؤثرو ګوندونو او شخصیتونو اشراف او نظارت تضمین شي. دا خبره چې روسان چا وایستل دا هم یو لانجه ده، متاسفانه په داسې حال کې چې هر څه یې څرګند دی. ځینې داسې تعبیروي چې د روسانو د شوروي اتحاد اقتصادي ستونزې د دې باعث شوې چې هغوی له افغانستانه ووځي.
په داسې حال کې چې هغه مهال یو روبل $7 و او اوس د روبل قیمت د افغانیو نه هم کم. دې معنا دا ده چې روسانو اقتصادي مشکلات نه درلودل. یو روبل $7 و. صحیح ده، په جنګ کې هغوی شاوخوا $80 میلیارد مصرف، 80 میلیارد، ټول مصارف 80 میلیارد. دې د روسانو ملا نه ده ماته کړې. دا به ډېر یو غلط تعبیر او بې ځایه توجیه چې هغوی خپلو اقتصادي مشکلات اقتصادي مشکلات یې درلودل. ځینې بیا وایي چې روسان د امریکایانو سټینګر وویستل، په داسې حال کې چې سټینګر د جهاد او مقاومت په آخري کال کې د مجاهدینو لاسته ورغلی. هغه مهال چې نور روسان د جنگ له ادامې نه بالکل مایوس، په داسې حال کې چې هغوی ناکام شوي وو چې یو مضبوط حکومت رامنځته کړي. په دوی پورې تړلې ډله هم په شدید داخلي اختلافاتو سره مخامخ، دومره چې د یو بل وژلو ته ملا وتړل، وژل، تړل، بندي کول، له ملکه شړل. او روسان ونه توانېدل چې دوی داخلي اختلافات هم حل کړي. روسان عملا ناکام شوي وو. آخري کال کې محدود شمېر سټینګر راغلي او دغو سټینګرو د جهاد او مقاومت برخلیک نه دی ټاکلی. او ځینې خو لا متاسفانه دا جسارت هم کوي چې وایي ډاکټر نجیب الله روسانو وایسته. بله ورځ هم همداسې غونډې جوړې شوې او خلک شعارونه هم ورکوي چې دا د سولې اتل، د روسانو د ایستلو لوی قهرمان، هغه په یو پرېکړه وتوانېدل چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وباسي. موږ وایو چې شوروي ځواکونه د الله تعالی هغه سنت ایستلي چې تل ستر او ظالم ځواکونه، مغرور ځواکونه د بېوزلو په لاس نسکور کړي. هماغسې لکه بني اسرائیل چې د فرعون د نسکورېدو لپاره غوره کړل. هماغه چې یو مهال همدا افغانان د انګریزانو د لوی امپراتوري د زوال لپاره غوره کړل. هماغه چې بیا یې د همدا افغانان په یوې پېړۍ کې د دوهم ځل لپاره د شوروي ځواکونو د زوال لپاره استخدام کړ. یوازې په افغان ولس کې په ټوله نړۍ کې، په ټول اسلامي نړۍ کې دا وړتیا وه چې د دغسې یو لوی او ستر هدف او ارمان لپاره انتخاب کړي. الله تعالی انتخاب کړي او افغانانو هم په مېړانه د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ لپاره قربانۍ ورکړي او شوروي ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه مهال چې شوروي ځواکونه نور له افغانستانه وتل، هغوی په یو ائتلافي حکومت ټینګار کول. لومړی وړاندیز موږ ته شوی، د ګورباچوف خاص استازی مشاور ما ته راغلی له همدې وړاندیز سره، او دا یې ویل چې تاسو یو موقت حکومت جوړ کړئ، بیا انتخابات او اکثریت هم ستاسو حمایت کوي، د راتلونکو انتخاباتو بریالی هم تاسو واستئ. دا د هغوی پیغام دی. تاسو له یو ائتلافي حکومت سره توافق وکړئ. موږ ونه منله. زموږ طرح دا وه چې قدرت د یو موقت حکومت انتقال شي، بېطرف، ټولو لورو ته د منلو وړ موقت حکومت، بیا د په 6 میاشتو کې انتخابات ترسره شي. که دا کار شوی، موږ به د ده اوسنیو خونړیو ورځو او تجربو شاهد نه وو. کاش همداسې شي. متاسفانه داسې ونه شو. زموږ له طرحې سره نجیب هم توافق وکړ، ملل متحد سرمنشي هم توافق وکړ، د هغه خاص استازي بینانسیوان هم توافق وکړ، د موقت حکومت غړي، د کابینې غړي هم انتخاب شول. ټولو ګوندونو هم په دې باندې توافق وکړ. د دنیا له ګوټ نه هم راغونډ شول اسلام آباد ته چې په بینانسیوان سره یو ځای د هوا له لارې راشه کابل ته او نجیب اقتدار ورته وسپاري. نجیب دې سره توافق وکړ.
خو د دې په وړاندې یو کودتا وشوه. کورنۍ کودتا نه، ډېره به اشتباه چې څوک فکر وکړي دا یو کورنۍ کودتا وه. ماسکو او واشنګټن خپلو منځونو کې په دې توافق کړی و چې باید یو ائتلافي حکومت جوړ شي، جنگ دوام وکړي، د کابل حکومت ته د وسلو رالېږل جاري وي، په مجاهدینو باندې ټول کومکونه متوقف شي، او که د وسلو کوم ذخایر هم شته هغه منفجر شي چې منفجر شول، او هغه هم باید ترور شي او له منځه لاړ شي چې د جنگ په دوام او د مجاهدینو په حمایت باندې ټینګار کړي. دا وشول. د دې ائتلاف مأموریت دا و چې د روسي پوځونو نیمګړی جنگي مأموریت باید بشپړ کړي، باید افغان ولس خالصه شي. افغانستان د وسلو په ګودام بدل شوی، دا وسلې باید ذوب شي. د همدې لپاره باید جنگ دوام وکړي. همداسې وشول. ائتلافي حکومت په کابل کې جوړ شول او هماغه د جنگ د دوام باعث شو. همدغسې چې هغه مهال موږ ویل چې اقتدار باید یو موقت حکومت ته انتقال شي، سوله ییزه توګه، او بیا انتخابات ترسره شي. نن هماغه خبر کوم. له دوو نه یو لار باید غوره کړو، چې د جنگ لار چې ازمویلې مو ده او نتایج یې ډېر ترخه او خونړي، او بله لار دا چې راځئ له دې راتلونکو انتخاباتو د بحران د حل وسیله جوړه کړو، شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي، او قدرت هغه چا ته وسپارلی شي چې د ملت اکثریت حمایت ترلاسه کړي. زه باور لرم دا بحران به حتما پای ته رسیږي. افغانان به بالاخره خپل ستونزې په خپله حل کوي، او هغوی به هم له دې نه ستومانه کېږي چې د جنگ په دوام باندې ټینګار وکړي. هیڅ جنگ د تل لپاره دوام نه دی کړی. هر جنگ د پای یو نقطه لري. جنگ غوښتونکو ولس باندې جنگ تعمیل کړی، بالاخره ولس مجبور شوی چې خپله لاس په کار سي، پاسي، او د جنگ غوښتونکو له یرغمل نه ځان وژغوري. همداسې به کېږي. زه باور لرم چې دا جنگ به پای ته رسیږي، ډاډمنه سوله به راځي، او په افغانستان کې به د افغان ولس د خوښې حکومت جوړیږي. هر څوک چې د دې مخالفت کوي د هغه برخلیک تور دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.